امام ابن رجب رحمه الله وی ناشنا خبره یې کړې ده او دې ته غوږ کېږدي وی چې دنیا زمونږ دپاره همیشه د اوسېدو ځای نه دی او نه جوړېدی شي نو بیا د مؤمن دپاره پکار ده چې په دې دوو حالاتو کې یو حال خپل کړي یو طریقه خپله کړي اما ان یکون کأنه غریب مقیم فی بلد الغربه یا خو دا طریقه دې استعمال کړي لکه یو ناشنا سړی چې په یو ناشنا ملک کې اوسېږي زړی لګي هلته نه لګي زړه لکه اوس دا موږ راغلي یو د خپلو ملکونو نه بهر ته هر سړي سره چې کښېنې وایي کله به ځم خپل ملک ته خپل ځي ته زړه کېږي دلته دې ناشنا دی دا ملک ناشنا دی نو دلته زړه نه لګوي که ته ورته دا کار وکړه دغه وکړه مړه بیا دې ځو ته دا کور ولې نه سیټ کوې ته دا فلانی سامان ولې هسې ته م وایي سبا ځو خیر همدې څومره ښکلی مثال لکه سوچ پکې وکړي هسې م سبا دې ځو ما یو پیر کور کې څه کار کوو دلته نو چا راته دا نصیحت وکړو چې لکه دا خو پردی ملک ته او پردي کورونه دي نو دې کې دې خرچې ته څه ضرورت و کلي کې سړی په کور خرچه کوي نو خپل کور دی نو د دې پته نه لګي چې کله تا ته ووایي چې وځه نو ما د هغې څه پته لګېږي هغې راته الله به کله وایي چې وځه زموږ کور کوم ځای کې دی ما ته ښه ساده انسان یې وایي د دې پته نه لګي چې کله به تا ته وایي چې وځه نو د هغې ولې پته لګي چې کله به تا ته وایي د هغې هم پته نه لګي ځکه ابوذر غفاري رضی الله عنه خواته یې څه ملګري رالو نو په دې کور کې د هغه داسې یو داسې منګی پروت و چټایي غوندې کې پرته و او توره د هغه پرته و ډال پروت و زغره پرته و د جهاد د سامان ملګرو ته ابوذر وایي ته بالکل په دې کور کې خواري نه کوې خواري خو موږ کوو موږ غټه خواري شروع کړې ده کور ته او کوم ځای کې دا کور خو موږ نه لیدلی مخبري د لاسونو کې دغه ځای یو کور د هغې به خواري کړي دا نو دا کور هم لږ آباد که هغه وایي څنګه آباد کړم هغه مالک مې نه پرېږدي هغه وایي چې دې نه به ځې نو چې د یو کور نه به زه ځمه او زما وخت نه دی معلوم نو بیا خو دا سړی لیونی دی چې خرچې کوي په دغه ځي باندې هسې دا خبره مې د امام ابن رجب رحمه الله دا خبره کوله چې هغه وایي چې یا خو داسې اوسېږه په دنیا کې لکه ناشنا چې په ناشنا ملک او د هغه د دې ناشنا سړي زړه څه وي همیشه چې سبا به ځم او کله به ځم دغه شان مؤمني کله به وي د الله سره ملاقات کوو پاتې کېدی خو نه شي کنه دویم او یکون کأنه مسافر دویم حال دا دی چې د مسافر په شان بیا طریقه استعمالوه ځکه چې مسافر چې په دې کم کار کې لګیا دی دا هم دې لپاره لګیا دی چې هغه خپل ځي ته ورسي د موته په دې دنیا کې د دې لپاره نه وي لګیا چې خپل دنیا آباده وو موته په دې دنیا کې د دې لپاره لګیا وي چې خپل آخرت آباد کړو ځکه علي بن ابي طالب څه وایي د دنیا لپاره هم بچي شتي او د آخرت لپاره هم شتي فکونوا من ابناء الاخره تاسو د آخرت بچي شئ ځکه دا کېدی نه شي چې یو سړی د دنیا په بچو کې وي او د آخرت په بچو کې دي کېدی شي داسې نه شي کېدی الله سبحانه وتعالی د خلکو باره کې څه وایي چې کوم غافل دي او د دنیا د لاسه یعلمون ظاهرا من الحیاة الدنیا الله په دنیا باندې سم پوهي خو دې ته غوږ کېدی وهم عن الآخرة هم غافلون الله د آخرت نه غافل دی آخرت نه غفلت وجه د دنیا کې ډېر ننوته ګوره دنیا باندې ځان پوه کول داسې ناروا کار نه دی خو په دنیا باندې به ځان دومره پوه کړې چې آخرت ته خراب نه کړي دا مطلب دی عبدالله بن عباس او امام عکرمه او قتاده رحمهم الله دوی ټولو دا خبره کوي وایي د دې مطلب دا دی چې خپل ژوند ښه پېژني چې د ژوند به څنګه تېرو او خپل دنیا ښه پېژني متى یزرعون کله به دوی دا فصل کري او کله به ریبي او کله به نهالي او شپه به څنګه تېروي سحر به څنګه پاسي د دې هر څه نه ښه خبرې د آخرت ورته پته نه وي د دنیا نه ښه خبرې د آخرت ورته پته نه وي امام حسن بصري رحمه الله وایي بعض پکې داسې دي چې د نوک په دې سوکه باندې پیسې معلوموي د نوک په دې سوکه باندې پیسې معلوموي چې د سرو زرو دی که د سپینو زرو دی او وزن به راته ووایي چې د دې دومره وزن دی او دومره کار پې کېدی شي او خپل مونځ ولم نه ورسي دنیا باندې ډېر پوه آخرت باندې نه پوهېږي
لکه تاسو ګورئ د انګریزانو ته یهودو نصارو ته دنیا باندې څومره پوه دي څومره ټکنالوژي د هغوی سره ده آخرت هغوی ته د سره پته نشته ځکه به سلمان فارسي رضی الله عنه دا خبره کوله وایي درې قسمه خلکو ته چې وګورم په تعجب کې پرې اوسم درې قسمه خلک دا وایي ما په تعجب کې اچوي ډېره ناشنا خبره کوي و یو هغه انسان چې د دنیا سره سم محبت کوي او اوږده اوږده ارمانونه او مرګ په ده پسې را روان وي مرګ یې لټوي او دې قمقل ته پته نه شي چې شاته راپسې مرګ را روان دی او دویم هغه سړي ته ډېر په تعجب کې یم چې وخاندي دا خوله وازې کړي او په شا واوړي او دا پته ورته نشته چې الله دې خفه دی که خوشحاله دی او دا خوله وازې کړي او په ډق ډق وخاندي او شاته واوړي او دا پته ورته نشي چې الله خفه دی که خوشحاله دی دې ته چې د سوچ عمره یې کړی او وایي دریم هغه چې غافله دی د آخرت نه او د هر څه لیکلی کېږي او د سره به حساب کتاب کېږي دې انسان ته ډېر غټ حیران یم چې ته څنګه د آخرت نه غافل او د هر څه نوټ کېږي او د هر څه لیکلی کېږي ځکه رسول صلی موږ ته څه ویلي وایي دنیا چې ده خوږه ده تکه شنه ده او الله پکې وایي تاسو پرېښودي دې دپاره لینظر کیف تعملون چې تاسو څنګه عمل کوئ الله دا راښکاره کوي فاتقوا الدنیا نو دنیا نه ځان ساتئ واتقوا النساء او د ښځو له فتنې نه ځان ساتئ دا دوه خبرې د انسان غټه تبعي ده د هر شر چې ولټې د هغې جړ هم دغه ده یا به دنیا سره محبت وي او یا به د ښځو سره محبت وي د ښځو سره محبت هم روا دی د دنیا سره محبت هم روا دی خو په حدودو کې دننه ما په اوله کې ووي چې دنیا په باره کې معلومات حاصلول په دې ځان پوه کول داسې ناروا کار نه دی خو دومره حدودو کې چې آخرت ته هېر نه شي د نیکان خلک ګورئ آخرت باندې سم پوهېږي او دنیا ورته اکثر پته هم نه وي صلى الله